د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه که ویډیو تر اخره وګورئ نو له نړۍ او افغانستان څخه به خبر شئ. ملا عبدالغني برادر د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون پنجشنبه بهرنیو سفیرانو ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت غواړي د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. هغه زیاته کړه که څوک له موږ سره ستونزه لري موږ چمتو یو چې دا د خبرو له لارې حل کړو. زموږ حکومت هیڅ داسې اراده یا پالیسۍ نه لري چې چاته زیان ورسوي. په راتلونکي کې به افغانستان یو خوندي کور وي. او رئیس الوزرا هم خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د خلکو له شخصي کورونو ووځي او پوستونو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همداراز ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نشته دی چې په کابل او مربوطو کې د نقلیه وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځان سره وباسي. امریکا د امریکایي نظامیانو د ځانوژنې پیښې 15 سلنه زیاتې شوي دي. په 2020 کال کې د امریکایي نظامیانو ترڅنګ د ځانوژنې موارد 15 سلنه زیات شوي دي. چارواکي وایي دغه موارد په خاص ډول د پوځ او سمندري ځواکونو په قول اورګانو کې د پام وړ زیات شوي. نظامي چارواکو دا پیښې ناوړه بللي دي او دغه بهیر د مخنیوي لپاره یې د ډیرو هڅو غوښتنه کړې ده. د خپرو شویو معلوماتو له مخې تیر کال د ځانوژنې 580 موارد ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې دا شمېر وړم کال 504 وو. د پوځ د ځواکونو ترمنځ هم د ځانوژنې موارد په 2020 کال کې 40 سلنه زیات شوي دي. روسیې له افغانستان او تاجکستان څخه غوښتي دي چې په خپلو منځو کې هر ډول لانجه د دواړو لورو لپاره د منل شویو لارو څخه هواره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکسیس زیاتسیوف ویلي دي چې مسکو د افغانستان او تاجکستان په اړیکو کې تاوتریخوالی او سرحد ته د دواړو هیوادونو لخوا د قواو د استول کېدو څارنه کوي. او اخیری خبر هم دا چې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر پیلیږي. د امریکا نظامي چارواکي وایي چې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا امریکا ته له افغانستان څخه د تخیله شویو کسانو د رسیدو بهیر پیل شي. په تیرو 3 اونیو کې له اروپا او منځني ختیځ څخه د زرګونو کسانو د انتقال بهیر د شیري د واکسین د تطبیق په هدف درېدلی وو. د امریکا د شمالي قومندانۍ مشر جنرال ګلن وان هیرک ویلي دي چې اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې کابو 14,000 افغانان شته چې توقع کیږي امریکا ته به ولېږدول شي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته یو سر ووهئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.